د نن ورځې مهمې او تازه پیښې سلامونه او ښه راغلاست. هیله ده د ویډیو تر پایه راسره اوسئ او دا لنډ خبرونه تر اخره وګورئ. یونیسف د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف د اسلامي امارت د پوهنې وزارت د هغې اعلامیې په غبرګون کې چې یوازې هلکانو ته ښوونځیو ته د ورتګ بلنه ورکړې ده ویلي دي چې په افغانستان کې له اوږدو رخصتیو وروسته د هلکانو د متوسطو پر پرانیستل کېدو خوښ دی او هرکله یې کوي، خو زیاتوي چې نجونې باید له زده کړو محرومې نشي. د یادې ادارې اجرایي مشر هنري تافور ویلي دي چې د اسلامي امارت له لوري د نجونو د ښوونځیو د نه پرانیستل کېدو موضوع اندېښمنونکې ده. په ورته وخت کې د اسلامي امارت لوړو زده کړو وزارت له ټولو خصوصي پوهنتونونو غوښتي دي چې محصلینو ته تخفیف وکړي. د یاد وزارت له لوري په خپرې شوې خبرپاڼه کې راغلي دي چې د کرونا وایرس او وروستیو تحولاتو له امله د روان سمستر درسونه له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوي دي او همدې تحولاتو په کورنیو عوایدو کار او روزګار منفي اغیزه کړې او د همدې لپاره د پوهنتونونو محصلانو د وزارت له مشرتابه څخه د روان تدریسي سمستر په فیسونو کې د تخفیف غوښتنه کړې ده. کونړ طالبان د کونړ د ځنګلونو پر پرې کولو او چارتراشو پر قاچاق کلک بندیز ولګاوه. د راپورونو له مخې د کرنې وزارت مرستیال مولوي صدر اعظم د کونړ له ځنګلي سیمو د لیدنې په موخه دغه ولایت ته سفر کړی و او ځایي چارواکو ته یې په دې تړاو اړینې سپارښتنې کړي دي. ایران وایي چې په دغه هیواد کې شاوخوا 50,000 ماشومان د کرونا وبا له امله بې موره یا بې پلاره شوي دي. د ایران د روغتیايي چارواکو په خبره دا هغه ماشومان دي چې د کرونا وبا له امله یې یا مور او یا هم پلار له لاسه ورکړی دی. پاکستان د پاکستان لومړی وزیر وایي چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو له چارواکو سره تر کتونو وروسته یې له طالبانو سره په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړولو په اړه خبرې پیل کړي دي. ننګرهار د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار کې نن سهار د طالبانو پر رینجر موټرو 3 چاودنې شوي دي. د روغتیايي سرچینو د معلوماتو له مخې له یادو چاودنو روغتون ته 21 ټپیان وړل شوي وو چې 2 یې د سختو ټپونو له امله ساه ورکړه. او د کابل ښار د 14مې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې چاودنه شوې خو تر اوسه یې په اړه جزئیات نه دي ترلاسه شوي. او په آخره کې هم دا خبر در سره شریکوم چې د اسلامي امارت د سیاسي دفتر یو غړي او ویان سهیل شاهین په خپلو تازه څرګندونو کې یو ځل بیا ویلي دي چې اوسنۍ کابینه لنډمهاله ده او ښایي پکې ژور بدلونونه راشي. هغه له NHK ټلویزیون سره په مرکه کې زیاته کړې ده چې ښایي د نوي حکومت جوړېدل ورځې او آن میاشتې ونیسي. نو هیله ده چې خلک حوصله ولري. درنو لیدونکو له تاسو مننه چې د ویډیو تر پایه راسره وئ. د لا ډېرو ویډیوګانو لپاره یوټیوب چینل مو در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ته خدای پامان.